ظالمې ډېر دې مجبوره کړه چې دا اصله مې راوچته کړه د دنیا به یو ګوټ کې دې نن نه پرېږدمه کوڅې ته به درځمه یا به په شرمونو شرمېږم یا به درته لاس اچومه پرېښودې به دې جهان نشته لکه دا شی چې ما ټول دی که نو دا ما صرف ستا د لاسه مې دا شی به غاړه خو بس دی نور د ملنګۍ د ژوند نه نور بس دی څه وخت به راوځي ظالمې ډېر انتظار دی راباندې وکړو ته صرف زما په نظر راشې که نه ته ګوره ځان ته ګوره که ته ما پرېښودې که نه لاس مې درته وانهچو که نه ما تا ته ویلي څه وخت به راوځي دا راله ها ظالمې تا ته ما څونه انتظارونه وکړو زه پرېږدم درې ورځې مې ته په کوڅه کې تېرې کړې نه راوتې که نه او اوس مې په لاس باندې راغلی ها ستا ډېرې لنګرې پرتې دي په دې تنور کې اوس ستا لمبر دې صحیح ده په کړکۍ کې دې سره کړم کښېنه به ستا پته به دې لګي السلام علیکم څم نشته او خیمانو دا خو د میخندې چرګه ده دا د میخندې چرګه ده خو دا به پورته تله که نه لار ترې نه خطا شوه ما ونیوله رانوسته ما یې میخندې کړه بیا بوځمه ما ته معلومې غله مڼه د کلي ټولې چرګې دي دې تنور ته کوزې کړې لا نه کومه ما میخندې کړه بوتله 14 چرګې روکې شوې دا 15 ورځ به دې کلي کې ټوټلې چې کوم دی تا دې تنور ته کوزې کړې راځه چې حجرې ته دې بوځمه قسم دی چې سړي کونې چېرته دې بوځمه مڼه ته چرګ ارباز خان دي پېشانې دا تماچې دي ټولې مسلمانه پټۍ چرګې ما حجرې ته قسم دی که دې پرېږدمه ته یې سړي کونې ژوندو دي شي سزا دله درکړم یا ما حجره کې په شرمونو شرمېږم چې ته څه وایې زه هغې ته تیار یم خو حجرې ته مکمل هغې ته تیار یم بس راځه یو روزګار سټارټ وو دواړه دا زندګي دله مکمل بدلو راځه بدل به شي او راځه صحیح الحبيبي الحبيبي ولا ولا الحبيبي 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 ولا ولا الحبيبي الحبيبي ولا ولا الحبيبي 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 ولا ولا الحبيبي ته دې بوځم مکمل ډایلاګ یې به ولې کړي والد یې ونیول مې دا د مسکن پټ شیخ دی دنیا پیسې به دې الو نیستانې وي زما په دې خبره غمه اوسه په دې دروغ او په دې ډوزو کې خو ما ډګریانې کړي بس دا خلک وضو ته لون پروت دی پیسې رالې ورکوي پیسې رالې اخلو یوټوبه عربي خو دله درځي ته ګزاره خو کوي درځي خو لنه خو دې شي سوایه اسې عربي اهلا وسهلا درځي ته راسه لګړه مرحبا پته ده چې نن له ماما ته پښتو وایه که نه صحیح ده ووایه به صحیح ده زما وروره زه ستا دپاره دې سوچ کوم پوه شوې موږ ستا دپاره لګیا یو دا تا چې کوم سوچ کړلی پوه شوې ته چې کوم کار له ځې دا کار ګورې ښه نه دی مطلقا نه تعالی کړلی ته که ته کښېنه ته زما یو څو خبرې واوره ته دومره تعدي مه کوه ګوره په دې کار د دې انجام وروسته بیا ډېر خراب دی بیا به ته هم خفه یې او موږ به هم خفه یو لکه پوه شوې موږ خو د منې خفه کېږو زه ته وایم که ته کښېنې یو ساعت سړیا یو څو خبرې واوره نو لږ ونې سوچ وکړه د خپلې زندګۍ ته ځان ته دومره ښه ښکلی ښایسته ځوان یو ځای لکه داسې ځان ته غږی که نه نو دا خو ښه نه ده یاره خدای بدبخته څنګه ښه نه ده یار زه بول ته ځم ته وایې چې کښېنه ښه نه ده نو داسې وایه که نه ما وایي چې سړي ته چېرته خبره مسله کې السلام علیکم جی محمد صاحب خیر جی السلام علیکم جی وعلیکم راځئ جی راځئ جی راځئ السلام علیکم جی السلام علیکم جی خیر جی ټیک ټاک دا څه وایي راوستې دی خوله به دې کږه شي سړي یار کښېنې خلکو ګوګې خوري بیټو دا مې غټ شیخ اوس د مسکت سره پورې نیم مسکت د دوی مسلمان یې کلی ته تاسو نه راولم دا سګونیات ته راولم تاسو به چې کوم دې راغلی ته پیدا مشره خیر دو خیر راغلی الحمدلله ها خبر خو نه یې کنه او نو نو مسلمان دا شیخ دی دا مې مخکې زما څلور چې کوم دی کنه د تر زمان پورې د سره نو کړی څه نو کړی کی پته شي صرف پیسې شماري اوس دا شیخ دی د لس ویزي دی خو ما راوستې دي کلی ته یاره ما چې د حساب کتاب ته چې دا خپل کلی والد چې دا بوزما دیوله دا ویزي وکما 10,000 روپۍ باندې ویزه دا پاکه ځان او د شیخ سره بلار شي صرف په پول روپۍ شماري روپۍ به شماري 2 لک روپۍ تنخواه واخلي 10,000 روپۍ دا دا مې راوستې دی د خپل کمپنو پښتو خو د خیر نو ولې ته ترجمه کو او د خپل کمپنو د دې حساب کتاب په خپل بوسې دا شیخ هم بکواسو منګه دې
هغه بس صرف دې کار باندې پوری کړه چې صرف جبه بیرستنی خپل کس په پیسې په تلم دی پیسې به ماري غټه په تاګه کس ور کوي په ما پیسې باندې باندې مسافر ده دا شه په دې ته وګوره دا ډېر غټه بلا مې راوستي دا پیسې بل 100 روپۍ راوړي دا مې مال راکړي هغه زونه اته بل تیار کړم په جاس کې ورتیرم زه به شیخ سره پوری پیسې شماري بس خبره ټول ته تاسو راځه بالکل صحیح ده بالکل راځي بس څنګه دفتر ته راځي دفتر څنګه د کوم درودي دا تاسو راوړي بس صحیح ده شیخ دا زه پیسې ډېرې کمې درکوم د چرګو غله همغه به نیمول پکې نشته ولې تعالی بلې ته وکړه دا دومره جټ خلک دي دومره جټ خلک چې وروره دوی دې ته نه ګوري پیسې رالي وړي د دنیا ایجنټان دي نو تختې د دنیا خلکو دي نه پیسې وړي اوري کله کې ډېرې نه ما ورته واغستې دي کې څه ګناه نشته چې بیا به او به تختو اته اې چرګې په ټولو جوړه شو کسین کې به چرګې پټای کسین کې پنجاب ته ولا ټول مسلمان ته پدې دا چې کوم دې د لبي ګوزرګو د وخت پورې هغه نه رسټو بوته او سم کې بغیر موټر بواله دا بواله غټي مسجد لګا وعلیکم السلام رالی جی کېنه جی کېنه ها جی مونږ رالو دا ویزه مبارک ها دا پاسپورت جی وای ګوره ویزه خو مکمل تیار دي شیخ سید عادت او وجه سید مبارک شه دا کوم کې د خیر ګوسه ماتي شیخ دا نو څه چل کولو د میډیکل یون او سکرونه یو نه پاکستانیان بند یو جازونه بند یو میاش بعد شروع یو ته به دې کار کوي کنه چې 10,000 روپۍ به د ویزې جمع کړي او بیا چې کوم دې کنه نو پروټیکټر پیژني هغې له به موږ بدلو کوو چې 6,000 روپۍ به موږ له هغې له راشي انګلیش لاحتیکاټ له به 15,000 روپۍ راشي خبره پوه شوې بیا به ستا میډیکل کېږي که نه 1,000 روپۍ به هغې له موږ له راوړي دا روپۍ چې تا ټوټلې جمع کړې که نه د هغې نه وروسته به انشاءالله تعالی تا موږ تاسو خو جي 10,000 روپۍ یادولې نه په 10,000 خو ویزه ده که نه دا چې کوم دی نو دا ګوره 80,000 روپۍ خرچه په دې نوره ده دا روپۍ به موږ نه راوړي دا ټول پیسې به له موږ د جي لکه خو داسې چې موږ ګوره سادهګان خلک یو موږ سره څه دوکه مو سادهګان یې موږ ځای ته رسوو مکمل مطلب مینا دلته زیاته خرڅو ټینشن مو ور دا پاسپورت موږ سره جمع شو او زه ان شاء الله تعالی به دا روپۍ مو کوي چې برابر کړی بیا راځه زه ان شاء الله ډیر مننه ټیک دی پیدا کوو خبرې نه او وی دې کار دی چې کبر دوه تر ټیکټ ورکوي ها ویته دوه سیټ لاندې کوي ستا خټه غټه دی نو دا هغه کار آسان دی ها یره چاکو به وګورو کنه دا لره به پیوم دا بل سپکشي ها نو ماته خدا خبر وکړه کنه چې ستاره عجب بندا دا لګه کم نو دې تر بڑا چې زور په کوي چې لګه جاو دشي ربړو ته ماته وا په دې ملي کټی سټا کټی سری مال بیا چې واقع به سټا کټی کوم دی کټی په دې به ختم کړ دي ها دې سټا دې څه کوڅه شي دا السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو ټینشن کې راولې کا به تا کوي زو له موږ نه روپیا غوښتي او دا فرشته نه بس کله وي د کورونه دا کله وي بیا راشه کله وي دا چې دا راته ما خو معلوماتو کو او سم ګڼ کپان دی یو په دې چرګانو غل دی نو ته به مې ته لا چې موږ څه دې جګړه بالکل چرګان به پټول په میله کې به خرڅول دا سم ګڼ کپان دي ته چې زو رالی تاسو بس ما ستا د جیب هغه کار څنګه برابر شو ته به دي د ویزه دا څه چل دا شیخ چې دا کنه موږ چیک کوو دا خو څنګه چیک کوو دا چې موږ ګورم موږ کومه مشکله پیدا کړه تا نه خطر کړي دا نه سره دا موږ چیک کوو دا شیخ دا خبره اوس په میله کې چې چرګان خرڅول چرګان دا شیخ ګڼ کپان دي چرګان به پټول خرڅول به دا شیخ ته دا چرګان هغه غنده ما موږ